بیان کو چې کافر نه صدقه الله پاک څنګه قبلې اخرت کې الله پاک دا هغه اجر نه ورکي بلکې په دنیا کې اجر ملاويږي ځکه ایمان ورسره نشتا نو اخرت کې حصہ نشتا خو لیکن په دنیا کې الله پاک دا هغه فائدہ ورکي ورتا کم کافر چې صدقه کوي نو صدقه داسې عبادت دی چې دا د کافر نم قبليږي ګوره او د دې ډېر فواید دي لکه روایتو کې راغلي دي صدقه چې د دې سره مصیبتونه ختميږي ډېر خلک دا خبره خوري یاره پلانی خلک چې دی هغه صدقه نه مني او دا نه مني مونږ وې صدقې نه څوک انکار نشي کوله زمون اکابرینو ګورا شیخ زکریا صاحب کتاب لیکلی دی فضائل صدقات 40 آیاتونه پیروړي دي 40 آیاتونه صدقې نه بلا څوک انکار کوي خدا اسه بعضی د عادت نه مجبور خلک دا خبره کوي هغه خلک چې څوک پرېړه کې نه حسابې نو هغه دا خبره کوي ها هغه ګونه کولو ساتي تاسو او هر خبره ته سوچ کوي چې خبره کې وزن څومره دی خو فرق دا دی دا کم خلک چې الزام لګي چې را پلاني یا علماء دیوبند چې را صدقه نه مني هغه اسه وایي حاصل لګیا دی د صدقې نه څوک انکار نشي لیکلی الحمدلله علماء دیوبند په داسې کتابونه لیکلي دي چې ستا یو مشر بم داسې کتاب چرته نه لیکلی او نه په دغه پوله به تیر شوی وي خو فرق دا دی مونږه صدقه منو دا کرانګي فدیه منو ٹھیک شو صدقه فطر دا ټول خو زمونږه او تاسو مینس کې روره فرق دا دی تاسو منل دی ته وي چې وروړي تاسو په دې جیب کې واچي امونږه منل دی ته وي چې دا د مسکین حق دی غلې ور کروره بس دا فرق دی نور هیڅ فرق نشته دی نو باج خلک صدقه دی ته وي چې وروړو بس کړپ کړو په جیب کې ورچو ورتا نو بس وې د صدقه وکړه او کچا دا आवाज لګولو چې الک فدیه صدقه فطر په خبره باندې پیږي او زکات دا د غریب حق دی د غریب حق موها نو بیا وتسل ځکه کې وری وې دا صدقه نه مني الک دا د انصاف خبره ده لک سوچ پکار دی لک خبره باندې سوچ کول پکاري چې دا زویم سو کوم څه نو د صدقې ډېر فواید دي یو فائدہ دا ده چې کم مسلمان صدقه کوي په هغه باندې با په دنیا کې مشکلات ناراضي دا صدقه د مشکلات مخنیوي کوي الصدقه ترد البلاء او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د الله په لار کې صدقه کوئ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم وکړه چې کم کس د الله په لار کې خرج کوي صدقه کوي زمای د الله په ذات قسم وی چې د په مال کې به کمی ناراضي او همیشه به د مال زیاتیږي دا د صدقې فائدہ ده یاد ساتئ چې کوم مسلمان وي چې الله پاک ماته د دنیا نعمتونه فراخ راکړي نو هغه په دغه نعمتونو کې صدقه کوي نو دا یو علاج شو باج خلک وي جراسی وظیفه راکړه چې مالدار شمه دغه وظیفه ده کنه د نبی رسول الله په حدیث باندې عمل وکا دا الله په لار کې خرج کوا الله باندې مالداري الله پاک بستا په مال کې برکت اچي او کتا ورته غټه چولې او صدقه نه کې سبب در باندې غل را لګیدل ارسه به در نوړي یا به باندې سي بیماری راغلی یا به سي مصیبت راغلی چې بیا عدالتونو کچرو کې به لګیو سر به نه خلاصيږي نو صدقه کول پکار دي او د نبی عليه الصلاه والسلام په دې خبره باندې قسم وکړه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر خبره رښتیا ده د زری برابر شک دیو که ایمان دی نشتا نو نبی علیہ السلام په دې باندې قسم وکړه نو بیا په موت یقین نکو نو دا زموستا کمزوري وي ایوزه کې فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایل چې اے بلال صدقه کوا او دا عرش چې کم رب دے او دا عرش کم مالک دے دا غنه دا امید اون کی چې ته صدقه کې اوستا په دې مال کې به کمی راشي کمی ناراضي
بلکې د زیادت امید ساته او د برکت امید ساته. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اے بلال صدقه کوه د الله په لار کې خرج کوه. او تاسو ګورئ کنه قرآن عظیم شان چې د قرآن ابتدا الله پاک دې موږ او تاسو په قرآن باندې پوي کړي. موږ او تاسو دروسه په قرآن نه پوي شوي. ګوره تاسو ګورئ د قرآن ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. ٹھیک شو د قرآن نه زیاته فائدہ څوک اخلي؟ متقیان ته نه اخلي. متقیان څوک دي؟ الذين يؤمنون بالغيب د ایمان ذکر دې کړه او بیا ويقيمون الصلاه منس قائمي او مما رزقناهم ينفقون. الله فرمایي چې مونږ کم رزق ورکړي دا غینه خرچه کوي. نو ګوره یو مون ذکر شو بل انفاق فی سبیل الله ذکر شو. دا د متقی صفت ده کم سړی چې د الله د رضا د پاره د الله په لار کې خرج کوي ته یاد ساته د قرآن په سند سره دا متقی دی. ګوره الله پاک بده د هر غم او د هر آفت نه په امن او امان کې ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو کې د انفاق دا ماده را پیدا کی. انفاق څه ته ویل کیږي؟ انفاق خرج ته ویل کیږي او دې ته انفاق د دې وجنه وي. یو بل لفظ هغه ته نفق وي او نفق ته په نفق معنی د خرج کول او په انګریزي کې دې ته ټنل ویل کیږي. ټنل چې موږ او تاسو کم ته سورنګ وایو. اوس ګور عجیبه سورنګ تاسو ګورئ پاغي کې ټریفیک روان وي هغه لار شي نه ټریفیک راشي هغه ګاډي تیر شي ورپسې نور ګاډي راشي. نو دې ته نفق او انفاق د دې وجه نه ویل کیږي چې ته مخ کې خرج کی هغه پسې شاته نورم راځي بیا نوی نوی راځي ورپسې. ګوره یاد ساتئ نو کمال دا په خرج کې دی. نو ګوره مونږ او تاسو دا معلومه شوه چې دغه ټنل دا سورنګ چې کم دی د دینه چې دغه ټریفیک اوزي بهر نو ورپسې نور راشي نوی راځي بیا هغه زور نه بس خلاړ تیر شو کنه بیا ورپسې. نو دا کرانګي چې ته څومره خرج کې هغه پسې نور راځي د الله د درنا الله پاک را لېږي درته. علماء کرام فرمایي چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ تاسو باندې بم خرج کیږي. او بزرگان فرمایي چې ستا په دې جیب کې سدي انفق ما فی الجیب یاتیک من الغیب. ستا په دې جیب کې چې سدي دا خرج کا د جیب چې خرج کی طالب د غیبون الله پاک درکیا. ستا په خیال خاطر کې بمني او چې ستا اعتماد پچا باندې وي الله باندې وي. الله پاک دې زمونږ او تاسو عقاید مضبوط کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو د الله په ذات باندې توکل او باور سره پیدا کی. سلورم نمبر خبره دا الله رب ذوالجلال جل جلاله ډاکیان. ډاکی څه ته ویل کیږي؟ ډاکی هغه کس ته وی چې هغه د الله پاک ول سور کړی او وړاندې رسیا دې ته ډاکی ویل کیږي. سور ته ډاکی پیغام رسان میسج رسان دته ډاکی ویل کیږي. نو الله رب ذوالجلال جل جلاله د خپل مخلوق د پاره خپل خاص بندگان هغه ډاکیان مقرر کړی دي. یو کس الله پاک رزق ډیر ور کړی دی مال دولت ډیر ور کړی دا د الله ډاکی دی. دا دې د پاره ور کړی دی چې دې د الله د رضا د پاره دا رزق په خپل ټول او نه خوري بلکې د الله نور مخلوق ته ورور رسیا. باج خلک چې ډیر مالدار شوی جوړه دا ټول زماده نه کتا سیاد شما در طویلو چې کم سړی صاحب نصاب وی په خبره پويږي په د باندې زکات فرض دی دی به زکات ادا کوي دا قرنګ دی به قربانی کوي دی به سرسایه ور کوي دی به د مسکینانو د فقیرانو حق منی تر دې پوری شریعت متطهره لیکلی دی چې د غریب او رشتہ دارانو نفقم په د واجب ده. تمالدار سپ خاندان کې غریبانان دي تر زامن دي ماما زامن دي رشتہ داران روړه دي خويندې دي او تانه بیل دي. نو دی خرچه چې هغه پتا باندې واجب د خرچه و پکې او که او دې نه کړه د قیامت پر باندې الله تاسو کې چې مال هم دې د پاره نو درکړي
چې تا په عیاشیانې کولې دې کې خو زما د بندگانو در سره حق وو. نو د آیات ساتي نو بعضې خلک هغه ټول سینه پې ور واچي، نو الله ناراض شي دنه واخلي، الله پاک ځان دپاره بل یو ډاکي مقرر کړي او د هغه په زړه کې اچولي چې پلاني غریب ته دا ورسوه، پلاني غریب ته دا ورسوه، پلاني غریب ته دا ورسوه. نو د دې ټولو نعمتونو او قدر پکار دی. نو الله رب الجلال جل جلاله چې چاته مال دولت ورک دا د الله ډاکی دی، دی به سوچ کوي، دی به فکر کوي چې الله پاک دا مال دې د پار راکړي چې دا زه په خپل اهل خانه باندې خرج کم، په قریبي رشتہ دارانو باندې خرج کم، په غرباو باندې خرج کم، په مساکینو باندې خرج کم، په مجاهدینو مبلغینو باندې خرج کم، په مساجدو په مدارسو په طلباو په علماو باندې خرج کم. دا دې لپاره نو چې کم کس دغه خرچې کوي نو ډېرې پوه شي چې زمانه الله پاک رضا دی. ځکه ماته د مال لګولو توفیق راکو بهترین ځای کې، او چې کم سړی داسې نه کوي نو دې ځان سره سوچو کې کېدی شي چې مانه الله پاک ناراض نو الله پاک رضا کول پکار دي. الله رب الجلال جل جلاله دې مونږ او تاسو په صراط مستقیم باندې روان کی، او الله پاک دې زمونږ او تاسو اصلاح کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.